ला शरीक लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वहदहू ला शरीक लहू वला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वहदहू ला शरीक लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वहदहू ला शरीक लहू वला अव्वल लहू वला आखिर लहू वहदहू ला शरीक लहू वला वलद लहू वला वालिद लहू ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون آمنت بالله صدق الله العظيم मैंने पलकों से दरयार पे दस्तक दी है मैंने पलकों से दरयार पे दस्तक दी है मैं वो साहिल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं आओ एक सिजदा करें आलम मदहोशी में आओ एक सिजदा करें आलम मदहोशी में लोग कहते हैं कि शाकिर को खुदा याद नहीं। दरूद शरीफ हुआ है। आजीजानो द दुनिया दा जिंदगी यो डेरा मुख्तसर और डेरा लंडा जिंदगी दा खुदा जिंदगी और दा ज्वंद दा हयात यो नामुकम्मल ज्वंद नामुकम्मल जिंदगी और नामुकम्मल हयात थे और दे नामुकम्मल जिंदगी हर यो ख्वाहिश हर यो आइश हर आराम और दे तमाम सहूलियात हम निमगड़ी दी। आम तौर बांधे पुख्तान वही कि निमगड़े दुनिया दा नुदा पौंदे वो जवाई कि दा दुनिया निमगड़ी दुनिया दा दे ज्वंद हम निमगड़े दे दे अरमानुना व ईशुना हम निमगड़ी दी।
د دنیا غم هم نامکمل دے، خود دنیا خوشحالی هم نامکمل دا، خو لیکن دا تمام زندگی، دا تمام ژوند دا عبث نه دے، دا د یوی طویل زندگی دا پارا، یوی نه ختمی دونی زندگی دا پارا مقدمه دا. او اللہ جل جلالہ تمام انسانیت تا دا خطاب فرمائے لے دے کہ کچر دا مختصر زندگی، دا لنڈ زندگی، دا نامکمل حیات، او پدی کی چی سمر تعالی اللہ جوان در کرے دے، آغا جوان تا دا اللہ جل جلالہ دا حکام مطابق او دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقو مطابق تیر کا، اخپل خواہشات تے دباو کرل، اخپل زندگی لی طول دا سنت مطابق جوڑ کرام، او دا سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقے باندے روان شویم. نو بیا دا جوند دا مختصر مقدمہ دا آخرت دا پارام، دا دیر مبارک زندگی دا، دا دا نخط می دولی جوند دا پارا و آغن بے پناہ جوند دا پارا یو دا سے مقدمہ دا. کچر دی زندگی کی دی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکمونو او دا آغد طریقو مطابق دی زندگی تیرا کرام، نو بیا با دا آغا نخط می دون کے جوند دیر دا خوشحالو والا اور دیر دا عیشو دا آرام والا جوند با اللہ در تنصیب کی. کچری دی دا مختصر زندگی اصلو گانلام، دا دی خوشحالی تا دی خوشحالی ہوئیلام، او دا دی جوند خفگان تا دی خفگان ہوئی، او دا دی زندگی اغالوگی تا دی لوگا ہوئیلام، مشقت تے مشقت و بلام، تکلیف دے تکلیف و بلام، او دی دنیا کے دی خوڑل اسکل اکرل، کلو و شربو پا غنڈے باندے ناستے، طول ورز داوائی چی کچر مالا پا دی دنیا کی خوشحالی ملاو شوام، بس ہم دا خوشحالی دام، کچر غم ملاو شو نو بس ہم دا غم دے نور نشتام. نو اللہ رب العزت فرمائی چی دا یو زندگی دام، دا دو یو دا سی جوند پارا مقدمہ دام، کچر دی دا مقصود و گرزولو، کچر دی ام دی باندے نظر و لگے دو، او دا آخرت زندگی تر شاکرام. نو بیا بستا دا مقدمہ دا آغا نختمی دن کی جوند پارا دیر نامبارک زندگی، دیر نامبارک مقدمہ بئی، بیا باغا نختمی دن کے جوند ستا دیر دا غمون والائی، دیر بد تکالیف والائی، دیر بد شدائد والائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم پا حضور کے ناستا دام، اور سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم نام دا آخرت پا بارک معلومات کئی. ولی صحابہ کرام دا عادتو اغوی بیو وقت کے ہم دا آخرت دا فکر نا مایوسا او بے فکر نو. نن خماو تابان دے چی معمولی غندی خوشحالی راشی، معمولی غندی سک ملاوشی، معمولی غندی عیش او آرام ملاوشی، نماو تانا بیا دا آخرت دا قبر عذابونا او دا اللہ جل جلالہ اگا شدائد اگا تکالیف خیال و وہم کے ہم نرازی. صحابہ کرامو تبا استعذارو دا دی سیزنو او ہم دیتا ولایت ویلے کی. ولایت دیتا نوائی چی او سڑے سپین پٹکے وہی او خخ استجبا واغندی او خخ خیٹے وی او خی غٹے غٹی پندی وی او غٹے غٹے سترگی وی او لوی لوی اینکی اچولی او خلق دا ورطوئی چی دا ولی اللہ دے. نا نا دا خود خلق گمان دے. ولی اللہ یعنی دا اللہ دوست، دا اللہ محبوب، دا اللہ دوست، دا اللہ محبوب، دا اللہ ولی آگا یو انسان دے چی 24 گھنٹے زندگی کی یو لمحہ دا سنتیری کی چی دا اللہ جل جلالہ دا شدائدو نام، دا اللہ جل جلالہ دا عذابونو نام، دا اللہ جل جلالہ دا آخرت مراحلو نا دے غافلی.
صحابہ کرام زکلو اولیاء اللہ زکلو مقام رب العالمین والا ورکڑے ابو بکر صدیق روان دے لار باندی تیریگی ہو حیوان گوری ارمان کئی چی یا اللہ دیر ارمان دے چی زدہ حیوان وے زادو انسان اللہ نوے پیدا کرے ولے ما سر بد قیامت پا ورز باندے حساب و کتاب کیگی مانب اللہ تپوس کئی کہ وہ انسان تعالی ما جون در کڑے ہو ما تاو آیا غجون تا سنگ تیر کڑے رے تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو باندی زندگی تیرا کڑے داو کنام تا دا اللہ جل جلالہ حکمنا منلی دیو کنام علماء کرام لکھی چھ ہر ماسخوتن ہر یو انسان پا دے باندے مکلف دے چھ دے مراقبہ کی مراقبہ ستوائی انسان سر پا زنگون باندی کی دی دا سوچو کی چھ یا الہ العالمین زد اخپل بدن احتساب کہو ما زد طول ورز احتساب کہو ما ولی سہر چرا پاسے دلے ہو ما دا طول بدن زما جب تسوالو نکڑیو طول بدن جب تدا سوال کئی چی وہ جب خیال کوا دا سے استعمال نشی چی منگ تباو برباد کی جب خیو دا سے شعر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی انسان بسار را پاسی مسلمان بئی مازگر چور باندی کی دے زبان نبے دا سے خبری وطلی دے جب باندے بے دا سے گفتار کڑئی دا سے اقوال بے دخلی نواتلی چھ دے با مخام تیم دا جہنم مستحق وی او بیا بیو سڑے ماس ختم دا جہنم مستحق وی لیکن سہار باغا بیا جنت تا نزدی شوئی دا زبانی او دا سے شعر ہے ماس ختم ہر یو انسان پا دے باندے مکلف دے چھ ماس ختم برستن کے پٹشی سر پا زنگون باندی کی دی یو سوچو کی چھ وہ بدن ازتانا یو سوال کہو ما مخکدہ دینا چھ رب العالمین ستا احتسابو کی اللہ کو حساب کئی کنا اللہ با تپوس کئی وہ انسان قدم پا بل باندے کے خود لے نشی عمرت لے نشی چی ترسو پورے دے یو سو خبر و جواب نیرا کڑے یو دا چی ماتا عمر در کڑے ہو آیا تا پسشی کی فنا کڑے دے زندگی بھی پسکی تیرا کڑے دا تالا ما زندگی در کڑے وام شپیتا کالا یا 50 کالا تا دا اللہ حکمنا من لی دی کنا تا دا شیطان حکمنا من لی دی تا رحمان راضی کڑے دے کتا دا شیطان پر رضامندے باندے وقت تیر کڑے دے تا دا سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم من لی دی کنا تا دا خپل خزو دا خواہشاتو منل ولی سردار دو کونین سر خود امت دیر زیاد غم ہو دو وفات پا وقت کی سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم پروت دے سکرات الموت دیر سخت شہر ہے یو روایت کے راضی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے مردگان جوندی کول بیا بلا پراپیگنڈ والا و پراپیگنڈ کول عرضے کہ پراپیگنڈ والا خوئی ای دا بیگنے مرشی اور سار ورشی اور توی چی پاسا دا اللہ پا حکم باندے دا دے جوندے کول خاص خبر ندا دل از زور قبر خیمہ دے دی شرط یو زور قبر والا را جوندے کی کنا دے دا زڑ قبر والا نشی جوندے کوئے نو چاورتا یو زور قبر خود او ورتوی چی دا جوندے کا دیشی نا پیغم دا چیش ہے نو یو قبر ورتا خود لے دے ورتے ویلی چی دا جوندے کا عیسیٰ علیہ السلام پخپل حکم باندے نا جوندے کول ولی معجزہ دا نبی پو اختیار کی نہیں لکا سنگ چی کرامت دا ولی پا اختیار کی نہیں امدارنگی معجزہ دا نبی پا اختیار کی نہیں دا اللہ دا طرفنا یو صادق نبی باندے دا رحم وی چی آغا دا خپل نبوت دا صداقت دا پارا دا اللہ پا حکم سے معجزات پیش کی خیال مدے
पोए गए कना अलग गुगुआन को मके नहीं कना से जवाब हो रहा क्या कब्रिस्तान को न दे नो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तस्वालुक या इलाहुल आलमीना या जमा परवरदिगार आलम जमा को हिच इख्तियार निश्ता मुख्तार कुल इलाहुल आलमीन तई परवरदिगार आलम दा मोजिज़ जमा पर लास बांधे तो जाहिर हुई इलाहुल आलमीन मा दे खल्क तखड़ न की बिया सवाल कई इलाहुल आलमीन जस्ता पर दरबार के सवाल कहो मां परवरदिगार आलम दा खल्क मान दा मुतालबा करे दा चे दा मड़े दी ज्वंदेशी या इलाहुल आलमीन जताल सवाल कहो मां परवरदिगार आलम पखपल हुकुम पखपल फजलो करम बांधे दा मुर्दा ज्वंदे का बिया कबर त मखमख से वर्त वही चे कुम बिइज़्निल्लाह पोर तशद अल्लाह पर हुकुम बांधी न चिकला पोर तशद तपोसे तेना हो के चिते सो के आगा वर्ती चे ज़स्ताम बिन नूह यमा दो नूह अलैहिस्सलाम ज़यमा सुमरा कालू नदी कीगी यरा जर काला या कम या ज्याद कीगी चे जमर शयमा ख्वागा वर्त वही चे वही ईसा अलैहिस्सलाम द मर्ग सख्ती दुमरा सख्तलाम वल्ला चे जर काल कीगी चे जमर शवे हमा अगर सकरातुल मौत अगर द जन सख्ती मिला तरोसा पूरे पहल के महसूसीगी दुमरा सख्ती दा सरदारी दो कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करे रे या इलाहुल आलमीन दो उम्मत का बरखे वाला दो उम्मत का हिस्सा सख्ती सिदा हम पमा बांधे के दाम वले उम्मत में या इलाहुल आलमीन तकलीफ वरन के दुमरा पो उम्मत बांधे मयन हो कल की वफात कीगी दो वफात पर वक्त की सिर्फ जबान दा जबे खुजी दा शुंडे हरकत कई साहबा किराम वही चे मंगोर नजदीक दे वही चे उम्मती उम्मती दो उम्मत गम वर सर पागा वक्त के उमर सर है कदनन जमाने पीर वे जोखम चिका जमा होता पर पीर से बांधे गोते बांधे दर्द हो लगी और सोक वाला वर्षी चीजी लरे जेन यू मुरीद रागले जगह छे रखे कमर यो खुदोय नडीर तंगशु 24 घंटे तललो रात लेल दी ख्याल मुळे खुदा खुद दुनिया दो बातिल परस्तु पीरानो हालात थी हक परस्त पीरान सी तौहीद परस्त खलक मुवहिदीन आगा सबेल न मुनाखलती नो सरदार दो कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत बांधे ढेर ज्यात मयन दे उम्मत वर्ता ढेर ज्यात महबूब दे हत्ता कि दमर पर वक्त के होमो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखपल उम्मत द पारा गम कई सोच कई कि या इलाहुल आलमीन जमा उम्मत बांधे सख्त और तकलीफ रानशी नो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त की उम्मत द पारा ख्याल करे दे कि उम्मत जमा तकलीफ के परेशानी के प्रेनौजी जके मखना हालात आखिरत तोल बयान करी नुमा खबर अदा कौलाम कि अल्लाह पाक न ब उमरा गसड़े लाड नशी चिदा तपोसे ते करे नी कि वो इंसान ताला माजवंदर करे हो या देर शिया सलवेख तो या 50 काला तापसी की खपल उमर लगवले रे उमर दे पसी की जाया करे रे ताद अल्लाह ताबीदरी करे राव कता द मखलूक ताबीदरी करे राव वले ताबीदरी बद अल्लाह कहे द पीर परस्ते रब चे मंग कहू कना बातिल परस्त तो पीरानो ना चे मंग दा खलक मना कहू पदी की बुनियादी वजह दागा वले हक परस्त पीर आगा द खल्क ताल्लुक अल्लाह सर जोड़ई नजाशी बादशाह मुशरिकीन मकवर तरागलियू शैतानी वर्ता करेवा वर्तवी चे बादशाह साहब दा कम मुसलमानान दा मुवहिदीन चे जान लवई दा मकीन अस्ता ख्वाला रागली दी दा गोर ढेर खराब खलक दे दो दुई नजरियात टिक न दी नजाशी बादशाह ढेर होशियार सड़े हो मौजूदा वक्त के खो हुक्काम चीदी बादशाहान या अफसरान
او خیاران وایي چې دوی له الله غوږونه ورکړي دي سترګې ولندې ورکړي په دې پوهېږئ د دې داسې مثال دی لکه یو سړی و د هغه پلار وفات کېده پلار ورته ویلي و چې بچیه زه وفات کېږم یو څو وصیتونه درته کوم ولې د مشرانو بعضې وصیتونه د تجربې نه ثابتې خبرې د الله او د رسول د کلام مقابله نشي کوي خو البته د تجربې نه ثابتې خبرې پلار ورته وایي چې ګوره بچیا زه خو مرم زما د مرګ نه بعد یو څو خبرې واورم یو یاد ساته هغه سړي نه به قرضه نه کوي چې کم سړی غریب دولتمند شوی دی غریب و نوی نوی ورته دولت ملاو دی هغه نه به قرضه نه کوي او بل بچیا واورم خپلې ښځې له به د زړه حال نه وایي ښځې سره مینه کوه محبت ساته ولې د زړه راز به وله نه ورکوي او درېیمه خبره بچیه دا واوره چې د افسران چې دي د دوی غوږونه شته ګورې سترګې یې نشته هغه وی چې زه بوډا سړی دی یوه خبره یې وکړه نو مړ شو هغې نه بعد د سړي ووایي چې زه د دې پلار په دې خبرو باندې تجربه کوم لاړ غره کې یو پسته راونیو ټوکړې ټوکړې یې که حلال یې که او ټوکړې ټوکړې یې که بوجۍ کې یې واچو او تیارې د شپې راوړو کور ته ښځې ته وایي چې که یو بېلچره والا په دې غوجل کې دا مرده خښو او ګورې ښځې چاله حال ونه وایي دا زما یو دشمنو وجلی مې دی او ټوکړې ټوکړې کړی مې دی او په دې غوجل کې خښوم خو چې چاته حال ونه وایي ښځې ورته ویلي دي چې ډېره ښه ده او دا پسې اغستی په 4 انې باندې و دا 4 انې د هغه سړي نه قرضه کړې وې چې هغه نوی دولتمند شوی و ټیک شوه پوهېږې په دې خبره که نه شاباش که نه پوهېږم خو سر خوځوی مونږ وایي چې پوهېږي به نو چې سهار شوی دی ښځې خو منګی په سر کړی دی ګودر ته روانه ده اوس یوې ښځې ته ورنږدې شي چې خورې د قتلونه خو ټوله دنیا کوي خو زمونږ خاوند خو څه بل شی قتل کړی دی چاته حال ونه وایي خبره درته امانت کومه هغه ورته چې وایي خورې څه دي او ورته چې زمونږ خاوند غره کې سړی وجلی دی او کور ته یې راوړه په غوجله کې یې ښخ کړی دی خلک یې کور کې ووجني غره ته یې وغورځوي د غره کې وجلی دی کور ته یې راوړه خورې چاته حال ونه وایي هغه ورته چې نه اصل یې ونی خو نه یم جمع و مجلس نه علاوه به انشاءالله چېرته نه وایم ښځو خو عادت داسي نو هغه بلې ته وایي بلې ته وایي بالآخر دا خبره افسرانو له تلې ده د علاقې افسر له چا غوږ کې اچولي دي چې فلاني سړي خو سړی وجلی دی دی په غوجله کې ښخ کړی دی اوس بادشاه خو غوږونه لري او سترګې خو ایسته نه چې تحقیقات وکړي چې ورغلی وی چې زه خو یې راوباسم سپیان ورولېږم چې دا سړی رښتیا دی او که چا دروغ ویلي دي نه بس حکم یې جاري که چې فلانی سړی ونیسئ ورای ولې پانسي کوي قتل یې کړی دی سپیان ورپسې ورغلل کور کې سړي له هتکړې ولګولې چې تا قتل کړی دی سړي ته خو پته ولګېده چې ښځې خو مې حال ویلی دی چې لار کې روان دی هغه د قرضې والا ورباندې راغلی دی وی چېرته روانې وي سپیان ورته وایي چې درنګ ساعت له د پانسي ده اډر شوی دی دی مړ کوو هغه ورپورې نښته دی چې ستا پلار عمره مړ نه شي چې زما د څلورنیز نه یې را کړی ته به مرې څنګه اول زما 4 انې راکه بیا مړه که نه هغه ورته ویلي دي چې زما د کور والاو نه بیا وغواړه وارثان مې شته تباه و برباد شي زه مرګ ته روان یم خدای که ستا پلار عمره مړ شي چې 4 انې دې نه را کړي هغه وی چې یاره دا خبره خو هم صحیح شوه چې د وږي سړي نه قرضه مه کوه بیا چې کله د 500 په تختې باندې ولاړ دی نو خندلي دي ځان سره افسر یا بادشاه ته تپوس کړی دی چې ولې دې وخندل دا وخت خو د جړا دی هغه ورته وایي چې جي بس هسې مې وخندل وایي نه حال به وایي هغه ورته وایي چې ماله پلار داسې وصیت کړی و
او ما دا هغې تجربه کوله او حقیقت ته ما تجربه وکړه چې بادشاهان یا افسران سترګې نه لري او غوږونه لري. تا غوږونه لرل شیطاني خو دې واورېده خو سترګې دې نشته چې راغلی وې خو جله خو دې راخلاصه کړې وې چې د سړي هډوکي دي که د پسه دي. نو هغه ورته ویلي دي چې سپیانو لاړ شئ ویې ګورئ چې تحقیقات یې کړي یا خو پسه و. ما تجربه کوله. نو نجاشي بادشاه چې و هغه د دې وخت بادشاهانو په شانته بې سترګو بادشاه نه و، د سترګو والا و. هغه راوغوښتل صحابه کرامو له سوال جواب ولېږو. صحابه کرام راوغوښتل ورته وایي چې صحابه کرامو تاسو مالا دا حال بیان کې چې ستاسو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو له څه دعوت درکوي، ستاسو نظریات څه دي مالا بیان کوي. د مکې د بادشاه خبره صرف وانه اورېده بلکې بل طرف نه هم تحقیق کوي چې جانبینو نه تحقیق وشي فیصله به کوي. جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ ورته پاسېدو ورته وایي چې و بادشاه منګ ډېر په تیارو کې نښتي وو، منګ ډېر د کفر او د شرک په تیارو کې پراته وو، منګ داسې قوم وو چې ژوندی لوڼه به منګ ښخولې، منګ داسې قوم وو چې منګ به کاڼو لوټو بوټو ته سجدې لګولې، منګ داسې قوم وو چې منګ د پخوانو پراپېګنډو نه ډېر زیات متاثر وو، منګ به انسانانو له سجدې لګولې او منګ به ورغلو یو عام انسان لا او منګ به هغه له سجدې تعظیم کوله. سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم راغې، هغه منګ له دعوت راکړه د الله طرف ته. منګ ته وویل چې ګوره یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. منګ له دا ویلي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلق داسې ووایه چې نشته لایق د عبادت، نشته د نظر و نیاز لایق، نشته د منښتو قابل بل ذات، نشته د اولادونو ورکولو والا، نشته د زړونو رزونو معلومولو والا الا الله مگر یې الله دی. او من خلقو لدا دعوت ورکوئے بادشاہ من خلقو تداوایو لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. زمن کار دادے چی من مخلوق دا مخلوق بندگین اخلاص کو، من دا مخلوق اخپل رب طرف تا متوجی کو، اخپل مخلوق دا اللہ جل جلالہ مخ تودرو چې دا مخلوق صرف در رب العالمین عبادت شروع کی، اللہ نا علاوہ بل چالا دا شہنشاہ سرخ قطن کی. بادشاہ ورته وی چې واقعي ستاسو خو صحیح دعوت ته او دا هغه دعوت ته چې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه عیسائی بادشاہ هغه ورته وی چې دا هغه دعوت ته چې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړو. هغه دا ویلی و چې ان الله ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اے مخلوقہ اللہ زما ہم پروردگار دے، پروردگار عالم میرا بھی پالنے والا ہے تمہارا بھی پالنے والا ہے. اغما لہم رزق رکولو والا دے او تاسو لہم روزے در کولو والا دے. کله چې رزق ورکولو والا آغا دے، کله چې د احسان کولو والا دے. نو فعبدوه، نو بیا خالص د هغه عبادت کوي، د بل چا عبادت خو بیا نه خایي کنه. کله چې د احسان کولو والا هغه ذات دی، ساده هغه ذات درکړی دا، جسم و بدن و وجود در هغه ذات درکړی دی، سترګې او غوږونه در هغه ذات درکړي دي، او په دنیا کې رزق در لهم هغه الله درکوي، او ټول انعامات در باندې پروردگار عالم کړي. نو بیا خو ډېره بده خبره ده چې ته د بل چا دپاره سجده او عبادتونه کوي. نو فعبدوه، صرف اللہ تا عبادت کوا، هذا صراط مستقیم، دا نیغ لار دا. نو نجاشی بادشاہ ورته وایي چې دا هغه دین دی کم چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام راوړی وو. والله تاسو لما پناه درکړې ده، زه به هرګز تاسو مشرکینو ته واپس نه کما. صحابه کرام داسې خلک وو.
هغوی د خپل زندگی د الله د دین لپاره قربان کړي وا. الله فرمایي عمر بلاد نشي چې تر څو پورې د مال د خپل عمر امتحان نه را کړي چې تعالی ما عمر درکړي او تاسو شي کې صرف کړي دي. بیا بدرنه تپوس کوي چې و انسان تعالی ما دولت درکړي مال دا جواب راکړه چې تا ګټلې څنګه او تا خرج کړي څنګه او دا هر څه ستانه دي ګوره دا هر څه د الله دي. ومما رزقناهم ناهم اللہ فرمائی میں نے دیا ہے سب کچھ دینے والا میں ہوں سب کچھ عطا کرنے والا میں ہوں جھولیاں بھرنے والا میں ہوں دوسرا کوئی جھولی بھرنے والا نہیں. بریلیان وہی کہ تیرے پلے میں تو وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں تیرے پلے میں تو وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ مانگنا ہے تو مانگ لیں گے محمد سے. اللہ فرمائی نانا ومما رزقناہم سب کچھ دینے والا میں ہوں تمہیں جو روزی دیتا ہوں رزق دیتا ہوں وہ بھی میں دیتا ہوں. دا هر څه چې دل درکړي دي ما درکړي. نو الله فرمایي چې عمر به قدم په بل قدم باندې وانخلي چې تر څو پورې د ما ته نه ویلي چې ما دا دولت داسې ګټلې او داسې مې خرج کړی. بیا به الله دا تپوس کوي چې و انسان ما تعالی زندگی درکړې وه هغه ما تعالی د علم د پاره درکړې وه تا پکې څومره علم حاصل کړی دی زما د کتاب او زما د کتاب په علم باندې د څومره عمل کړی دی. جهل لا ادري دا سبب د عذر نه دی. دا نشي ګرځېدی چې ته ورته شي الله ما ته خو پته نشته په دې دی الله نه پرېږدي. دا تپوس بدر نه الله کوي کچری چا زندگی د سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم خودل شوی طریقو مطابق تیرا کړی دا خدا پرستی کی زندگی تیرا کړی دا پیر پرستی کی نه دا تیرا کړی. ولی پیران باطل پرست پیران خلق خپل خبرو طرف ترا غواړي او حق پرست پیران د خلق تعلق ځان نه کټکئی الله سره جوړي. اشرف علی صاحب تانوی رحمت اللہ علیہ نے یو کس تپوس کئی کشف پیجنے کشف دیتا وہی کہ بعض حالات چاغا پا پردے کے پٹوی معلوم نہیں یو ولی تے اللہ کلاو کی پردہ تے نوچتش کشف ورتوشی و خبر اللہ ورتزرک ورواچی معلوم شی لکہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ دیر لوئی حق پرست سڑے تیر شوے دے وی اغی اوزل ناس تو اغوی چی خدای قسم دے فلانے سڑے با امریکہ کی مری دیو سڑی متعلق ہوئے او بیا ہوئی چی خدای قسم دے دے با مان مخ کی مری یو خبر ہو اکڑا اللہ دا غز ذہن لوروا چاہی دسر علم غیب نہیں اللہ دا پا ذہن باندے وا خبرم منکشف کی کلاوی کی واغا سے وشو چاگا سڑے پا امریکہ کے مرشے و دن امخ کے مرشے دیتا ویلے کی گی کشف دا سو دلیل نہ دے کہو سڑے دا کشف پا ذریعہ باندے وا خبر او خی ناغین سے استدلال نکی گی چیرہ دا خبر دا قرآن کر خلا و دے بدا شکی گی نا بس وہ خبریں اللہ کل رختیاو بچیو کل خطاشی نو اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ نے خپل یو مرید تپوس کئی ورتوئی چی جی تالا کشف کی گی نو کا باطل پرست پیر ہوئے اگر بورتی چی آو ولی نکی گی خدا رحم دے پا ما باندے. اشرف علی صاحب تانوی رحمت اللہ علیہ عجیب جواب ورکئی ولی آغا پوئیگی چی دا سخاص خبری ندی او بل آغا پوئیگی چی دا دخ سڑی عقیدہ پا ما جوڑا نشی کشف فیلے کی گی را منڈے دل ہوتا ستاوئی بربنڈے دل ہوتا وئی چی سڑے بربند شی
یعنی پټ حال سړی له کھلاو شي بربند شي، دې ته ویل کېږي کشف. اشرف علی صاحب تانوی رحمت الله علیه ورته وایي زړه کې سوچ کوي چې کچره زه ورته وایم چې مالا کشف کیږي نو د دغه سړي عقیده ما باندې جوړیږي، کچره زه ورته وایم چې مالا کشف نه کیږي نو د دغه سړي عقیده الله باندې جوړیږي. حق پرست پیرو هغه ورته وایي چې حضرت جی آپ کو کشف ہوتا ہے کہ نہیں؟ هغه ورته وایي چې جی ہاں میں جب اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ سوتا ہوں تو مجھے کشف ہو جاتا ہے. ایسے چې کله کور والا سره ود کېږم بیا مالا کشف کیږي. مطلب دا دی چې هغه وخت کې زما بدن کولاو شي، یعنی دا کشف بل معنا ورلا ورکړه. دا ونه وی چې مالا کیږي او زه ولی الله ما او زه داسې بزرګ ما او ما باندې داسې کانی وریږي. سوچ مې نو حق پرستا پیران هغه خلق دي چې هغه د خلقو عقیده خپل ځان نواړي الله طرف ته متوجه کی سکی، د خلقو عقیده الله طرف ته اړي او باطل پرست پیران د خلقو عقیده په ځان باندې جوړ کی. سوچ مو ده نو سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم حق پرست انسانو هغه دی دنیا خلقو ته دا خود نه کړی دا چې کچره دا مختصر ژوند تاسو د الله جل جلاله د حکمونو زو زما د طریقو مطابق تیر کو نو بیا به هغه ژوند تاسو ډیر د خوشاله والا ژوند دی، هغه به ډیر د سکو د آرام والا ژوند دی، هغه به ډیر د عیش او د عشرت والا ژوند دی. وګور هغه داسې حالات دي د جنت مناظر یا د آخرت هغه حالات چې هغه د لیدو دي ګوره د ویلو نه دي. یو ځل وی د یو پیر مریدان و هغو ځان سره سوچ کولو چې دا د آخرت حالات مونږ ته چا تر اوسه بیان نه کړل چې دا څنګه حالات یعنی څوک هغې نه را نغی چې ویوي چې ما سره داسې وشول ما سره داسې وشول. خپل پیر صاحب له ورغلل ورته وایي چې پیر صاحبه تا باندې د الله رحم وکړي، موږ ډېر سوچ کیو چې دا د آخرت حالات به موږ له څوک بیان کی. دا خدا سے حالات دی چې څوک لاړ شي هغه واپس نه راځي، څوک چې لاړ شي نو هغه بیا تللی دی. هغه ورغی نو دا هارون الرشید دا بهلول دانا داسې ګڼه چې دا کم عقل لیونی دی او درباریانو ته ویلي چې دی کله راځي منع کوی بینا. یو ځل هارون الرشید ناست دی، بهلول دانا ورغی، بادشاہ لاس کې وا لخته دا ورته وایي چې و بهلولا دا لخته والا زدا تعالی تحفه درکوما، حق چاله دا لخته ورکه چې کم سړی تا نه زیات بې وقوف تاله وښکاري، کم سړی بهلوله چې تا نه زیات کم عقلي تا نه زیات بې وقوف یې هغ سړي له دا لخته ورکه. بهلول تینا لخته واغسته ورته وایي چې بادشاه صاحب ډېره ښه ده ځان نه زیات کم عقل سړي له بیا ورکمه. بهلول ته لاړه، څه وخت بعد بهلول ته پته ولګېده چې بادشاه بیمار دی. بهلول راغی ورته وایي چې السلام علیکم، سلام یې پې واچولو. بیا ورته وایي چې بادشاه صاحب څه حالات دي؟ هغه ورته وایي چې و بهلوله زه به تاله څه حالات وایم، سفر باندې روان یم، ډېر لرې سفر باندې اینې مرمه. بهلول ورته وایي چې بادشاه سلامت داره ته ووایه چې کله به واپس راځې. بادشاه ورته وایي چې و کمقله ته دا څومره لیونی ګوره دا خو یو داسې سفر دی و بهلوله چې څوک په دې سفر باندې تلي دي هغه واپس بیا نه دي راغلي. وی ښه دومره اوږد سفر باندې روانې وي، یو دومره اوږد سفر باندې روانې وی و بادشاه دا راته ووایه چې څومره لښکرې دې د ځان سره تیارې کړي دي. بادشاه ورته وایي چې ولې ونیه زه خو ځکه تا ته کم عقل وایم، دا داسې سفر دی چې دې کې لاو لښکرې نه لګي، دا څوک نشي بوتلی. وی ښه بادشاه دا راته ووایه چې ځان سره دې څومره تحفې او تحایف اغوستي دي. هغه ورته وایي چې ولې ونیه ما تا ته وی چې ته کم عقل یې، ګوره دا داسې سفر دی چې دې کې څوک ځان سره د دنیا سامانونه نشي وړی. وی ښه بادشاه صاحب دا ستا امانت والا لښتې والا ورکړه. وی ولې؟ وی و بادشاه زه ډېر وګرځېدم والله تا نه زیات بې وقوف مې دنیا کې ونه لیدم،
تو دومره اوږد سفر باندې روانې چې واپس راتګ تې نه نشته او دومره لوی طویل زندګۍ دپاره روانې چې لاو لښکرې پکې نه لګي او دومره سخت ځای ته روانې چې هغې کې تحفې او تحایف د دنیا نه لګي او تا سره عمل نشته نو ته چې دومره لوی سفر باندې بې د تحفې نه روانې نو تا نه زیات بې وقوف مانا بل نشته بس ته مانا زیات بې وقوف یې دا لښته واخله هارون الرشید په ژړا شو وی واقعي چې لوی سفر دی او ما تیاری نه دی کړی بهلوله ما خو ته لیونی ګڼلی خو واقعي چې زه لیونی وم نو ما خبره څه کوله خبره مې دا کوله چې هغه پیر ته مریدان راغونډ شول تاسو ټولو نه بیا هېر وه تاسو له موږ بیانونه کوو چې دا خلک به بیان اوري دوی به څه ترغیب عبرت حاصل کړي منټ کې در نه یوري نو دې در پهې نه ښکته به خدای خبر ځان سره کوز کوي او که کوز به نه کوي بینس کې آگے بین بجانا نن سبا مسلمان ټول دغسې دي خفه کېږئ ما نو پیر صاحب ته وایي چې پیر صاحب دا یو داسې سفر دی چې څوک تللی دی هغه واپس نه دی راغلی منګ له یو داسې سړی پکار دی چې د هغې دنیا نه منګ له حالات راولیږي چې هغې دنیا کې څه کېږي پیر صاحب ورته وایي چې ښه زه چې مړ شم نو ما سره یو قلم او یو کاغذ کې دی چې څه حالات په ما باندې تیر شوي وي سبا زما قبر خواله راشئ ما به تاسو له لیکلي پرېښي وي دا خبره رښتیا نه ده ګورئ کیدای شي رښتیا وي کیدای شي دروغ وي خو هسې د عبرت دپاره یوه قصه ده دا نه چې بیا ووایو چې لکه دا کوم کتاب کې راغلی ده نه دا د قرآن ټکی نه دی هسې یوه واقع ده کیدای شي دروغ وي کیدای شي رښتیا وي مفتی محمد تقی عثمانی په اصلاحی خطبات جلد نمبر 9 کې غالبا ذکر کړی ده خو هم دا ویلي چې ہو سکتا ہے کہ من گڑت ہو او ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو پیر صاحب خخ قلم و کاغذ ورسره کېښول سبا چې ورغلل کاغذ پروت و جمله پې لیکلې وه جمله څه وه جمله دا وه چې د دې دنیا حالات د لیدو دي او د خودو نه دي وی د آخرت حالات د خودو د لیدو دی او د خودو نه دي پس خلکو چې ولیده نو پوه شو چې بس د خودلو نه دي نو خو البته د آخرت حالات سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم خودلی دي مخبر صادق صلی الله علیه وسلم ټول وایي چې صلی الله علیه وسلم څه پیسې خو هم پې نه دي ګنه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم واغستی شي نو صلی الله علیه وسلم ویل پکار دی ورباندې سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم فرمائی د آخرت حالات بیان کړي دي حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ چا دی دنیا کی دی کمی زندگی کی شاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د طریقوں مطابق زندگی تیرا کړه هغه سړی ته الله جنتونه نصیب کی جنت څنګه زده وي هغه ادنا جنتی له بسمره جنت ملاویږي حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نو پوه شو چې بس د خودلو نه دي نو خو البته د آخرت حالات سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم خودلی دي مخبر صادق صلی الله علیه وسلم ټول وایي چې صلی الله علیه وسلم څه پیسې خو هم پې نه دي ګن چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم واغستی شي نو صلی الله علیه وسلم ویل پکار دي ورباندې سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا آخرت حالات بیان کړي دي حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ چا دی دنیا کی دی کمی زندگی کی شاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د طریقوں مطابق زندگی تیرا کړه هغه سړی ته الله جنتونه نصیب کی جنت څنګه زده وي هغه ادنا جنتی له بسمره جنت ملاویږي
حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے تپوسو کو یا الہ العالمین تبع ادنا جنتی لسمر جنت ورکئی ادنا جنتی چستاد طریقو مطابق د حکمونو مطابق ژوند تیر کړي دی هغه به تو سمره جنت ورکړي الله جل جلاله ورته فرمایي چې کله ټول خلق جهنميان جهنم ته لاړ شي جنتیان جنت ته لاړ شي یو جنتی به پاتی دی جنت نه غیر چا پیر خوا او شا علاقو کی به پاتی نور به ټول جنت ته تلی او ټول خلق به جهنم ته تلی یو سړی به بار پاتی اللہ جل جلالہ بت تپوس کئی کہ وہ انسانات دنیا کی چکم بادشاہان تا پہ جندل اگو بادشاہانو کی سلورو بادشاہانو نمونو خیام چکم ستا خوشی داغوی بادشاہتو نو خایا چی سمر لویا لویا علاقہ باندے داغوی حکومتو او بیاغوی لچی سمر عیشو عشرت میں لاؤ سمر لذتو نام سمر آرامونا و خوندونا ورطا ملاو آغا ٹول زما مخ کے بیان کا آغا جنتی با ورطا لگیاشی سلور دو خوخی مطابق بادشاہان با ورطا و خائی ورطا و بوائی یا الہ العالمین یو فلانے بادشاہ و بل فلانے و بل فلانے دا دنیا کی ماوری دلیو اور دمر دمر لوی لوی حکومتو نیو چرچے ودا سی پلویا ایریا باندے حکومتو بیا با اللہ ورطوئی چی داغو عیش و آرام ذکر کام اگوی لسس عیشون و آرامون میلاو اگو بیا ورطا خپل علم مطابق و خیچی اللہ اگوی لدا مزے ملاوے و دا مزے و دا مزے و دا خوندونا بیا با اللہ جل جلالہ ورطا فرمائی چی و انسانام تالا ما دا حقو سلورو بادشاہ و پت لسمر جنت درکو داغوی پا لسمر عیش و عشرت میں دل درکل داغوی پا لسمر لذتون و خوندون میں دل درکل نو موسیٰ علیہ السلام اللہ توی چی الہ العالمین چی دا دا ادنا جنتی دمرلوی جنت تینو دا علا جنتی لبت سسوار کئی اللہ ورطوی چی و موسیٰ علیہ السلام چی کم خلق زما دا حکم مطابق زندگی تیر کی چاچی خپل یو قدم پر نفس باندے کے خو علماء کرامونا چاہتا پوسو کو چی جنت تا سمرا فاصلہ دا ایو عالم ارتوی چی کچری یو قدم پا نفس باندے کے دے ٹول خواہشات دباو کی ٹول دا دنیا خوندونو باندے یو قدم کے دے نو بل قدم بدی جنت تا ورسی نو اللہ ورطا فرمائی چی وہ موسیٰ علیہ السلام کچری کم سڑے زما دو حکمونو مطابق زندگی تیر کی اور زما د پیغمبر د طریقو مطابق زندگی تیر کی اغلب ز جنت سمر ورکوم دا خو زما علم کریم خو زبا اغلب جنت کے آغا سیزون ورکوما چکم سیزون ما پخپلو لاسونو مبارکو باندے تیار کری اور بیا میں مہر پہ لگولے دے بند پرات دی عمرہ پوری بچانی لی دلی چی ترسو پوری داغی خپل مالک جنت تنی راگلے اگا مہر باغا مالک خلاصی دمرا خوشحالیانی باولا ورکوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جنت و نقشہ فرمائی چکل اللہ جل جلالہ جنتیان جنت تولیگی جہنمیان ٹول جہنم تولیگی یو مسلمان بئی چاگ کے بئی مانی لیکن گناہ بے کڑی اللہ بے جہنم توا چاہی داغی گناہ دا صفا کولو دا پارا ادنا جنتی بئی دا سبئی دا ادنا جنتی بئی ہاگا ادنا جنتی با اللہ تسوال کیا الہ العالمین دیر زیاد اس وزن دمام جہنم خوڑیر سختی دا کن وہی اللہ با دا قیامت پر رزبانی فرشتو تا حکمو کی چی و فرشتو لار شیو دا سے سڑے راولے چاگا طول زندگی پا غمونو کی تیرا کڑے دا طول زندگی غمونو کی تیرا کڑے دا چرتا خوشحالی باقا پا دنیا کی نیلی دلی دا سے سڑے راولے فرشتے بہو گرزیو میدان حشر کے یو دا سے سڑے با پیدا کی چاگا با چرتا خوشحالی نیلی دلے طول زندگی بے غم و خفگان کی تیرا کڑی اللہ بے مخامخ کی تپوس بتنو کی ورتوئی بچو انسان مالا بیان کا تا دنیا کے سنگ وقت تیر کڑے رے اغب ورتوئی سیا الہ العالمین ڈیر زیاد گے لمن امام
ګلمن سړیلا سے جڑا ورزی و پروردگار عالم ډیر زیات ګلمن یما ما چرته خوشحالی لیدل نه دا ما خو ټول زندگی په غمونو کې تیرا کړی دا ما پردیو مزدوریانو کې او جهالتونو کې ژوند تیر کړی دی یا الہ العالمین ز خوشحالی په جنم نا چې ستوای فرشتو ته وایي چې دا جنت باندې داسې سرسری وګرځوي فرشتي به بوزي داسې برابر به پیراتاو کی بیا به حاضر کی ورته وایي بچ انسانا سغم دی لیدلې دی هغه ورته چې یا الہ العالمین ما ټول زندگی په خوشالیو کې تیرا کړی دا زه خو غمړو پیژنم نه د جنت په یو نظر لیدلو سره به تمام غمونه تنه هیر شي دومره اعلی جنتونه او بیا جهنم دومره سخت چې ورته وایي به داسې یو سړی راولا چې ټول زندگی په خوشالیو کې تیرا کړی دا را به ولي داسې سړی الله به تپوسو کی هغه به ورته چې یا الله ټول زندگی می خوشحالو کې تیرا کړی دا زه خو غم پیژنم نه چې غم ستوایي خفګان خو زه نه پیژنم الله به فرشتو ته وایي چې جهنم باندې داسې سرسری وګرځوي چې لرې نه وګوري صرف چې کله جهنم باندې وګرځي واپس چې راولي تنه تپوس بکئی چې څه خوشحالي دې لیدلې دا وای یا الہ العالمین ټول زندگی می په غمونو کې تیرا دا زه خو خوشحالي پیژنم نه ټول خوشحالیانه به نه هیر شي جهنم دومره سخت شی دی هغه ادنا مسلمان بچو کی وای بچیا الله و زما پروردگار ما ډېر غیر الله تک چغه والوي مالا پتہ ولګی دا چې پیر بابا هیڅ نشي کوي مالا پتہ ولګی دا چې پیر سے هیڅ نشي کوي مالا پتہ ولګی دا چې مولیان هیڅ نشي کوي یا الہ العالمین صرف فریاد رسته فریادونه اوریدل والا الله ته نو یا الہ العالمین تعالی سوال کوم پروردگار عالم ډیر زیات وسوځیدما یا الله ډیر زیات تکلیف در باندې یا الله دې جهنم د لمبونه می بارکا خیر دې غاړې باندې می کین ولره می مبوزا یا الله جنت نه غواړم لیکن جهنم د لمبونه می بارکا الله به ورته وایي چې و انسانات ډیر زیات ناشکر هي ګوره ته ډیر زیات وعده خلافي اسنه چې دا جهنم نه دی وباسم بیا وایي چې مالک مخ کې تیر کام و یا الله بل سوال بنه کوم صرف د لمبونه می بارکا لمبونه به بارکی د جهنم په غاړه به کینی سو اخبار بوي چې یا الہ العالمین ارحم الراحمین یا الله ستابات سے کس کمه دے یا الله د جهنم دا تاو راضی یا الله ټینګ دې نشم لګ می مخ کې کام الله به ورته وایي چې ګورا ډېر نه شکر هي وعده خلافي ما تار طویلی و چې تب ګورا نور تیرېږي ګور بیا به سوال نه کوي هغه یا الله لګ می دې جهنم نه لری کا والله کا نور سوالو کما بیا به مخکی کی بیا به لغونه ورستو بعد وایي چې الله ډېر لوی بادشاہت کی ریس کمې نشتا یا الہ العالمین سمره خستاونه ولاړه دا هیڅوک ورلاندې نشته یا الله دې ونه لاندې مې کینه و هیڅ نه غواړم ګوره کنه بل سوال دی وک ناشکر یو بیا به وعده خلافی کوي یا الله بیا وعده خلافی نه کو بس دې سور لاندې کینه نو دا زما جانت ته کنه نور څه غواړم هغه سور لاندې به کینه هغه نه به جنت ښکاری لره نه سو اخبار به بیا وای یا الہ العالمین استابات چيو کې سکم دې یا الله زپ سوال باندې خلګم یا الله ته قبل ولو سره خلګي یا الله زما سوال قبول کا مالغونی مخ کی بوزه د جنت دروازه ته شدا لره نه د جنت سهلو کمام یا الله خیر دې لره لره نه به ګورما یا الله دنه مې من نه باسا خو لیکن بار نه چې وګورما وی انسان وعده خلافی بیا به مخ کی تیر شي نور بس غواړي وی الله نه غواړم وی زلال شا جنت دروازے کې ودرېګا سهلو کا خدای نه باندې ګورا هغه چې کله جنت وګوري دا خلک پکې عيش کوي خوشالیان دي مزه او چرشي دي بیا الله ته وایي چې یا الله زه خو سوالګر یم ته مې پیژنې زه خو هغه انسان یم چې زه په سوالونو باندې خلګم یا الله ته په قبل اولو باندې خلګي یا الله لګ می ورننه باسه چې سر پکې تاو را تاو شم نور هیڅ درنه نه غواړم ای ګوره کنه ما خو درته وی چې تجاوز بکای
یا اللہ خلصو کم زڑمی کی گی نو بیا ورطا اللہ جل جلالہ فرمائی چی و بنی آدم و انسانا ورزت تعالی ما دمر جنت زاند پارا درکلک سمرا چزمکوام ویلا انسان باورت اللہ باورت پدی ٹیم کیوں خاندی کما یلیق بشانی اللہ جل جلالہ باورت فرمائی چی و انسانا ورزت تعالی ما دنیا عمر جنت درک آگا باورت ویچ یا اللہ تخو ارحم الراحمین یا اللہ ڈیر لوی ذات ما سر مسخری و ٹوک مکوام چرت زو چرت جنت اللہ ورت ویچ گورا زدو ٹوک والا نیما مار اختیابان دے تالا دو دنیا عمر جنت در کزپک بخلے میں نغو پا خوشالو خوشالو باندی ورشی دی حدیث تا مسلسل بے ذہک وی ولی چی اللہ جل جلالہو اغتاوین اللہ خاندن پیغمبر چی کلا امت تا بیان اولو نو پیغمبر و خاندن اور ہر عالم چی دا حدیث بیانی اغا خاندی دیتا مسلسل بے ذہک وی نو دا سے جنتونا دا سے اعلی علا زایونا خو چالا ملاویگی حق چالا بملاویگی چکا مخل کو 24 گھنٹے دا آخرت سوچ پر ذہن کے پروتے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہے لوی تابعی دے سعید ابن مسیب فرمائی چی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زما استاذو یوزل ور سرز بیان بازار لطلع امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سشے اغسطا سودائی کولا ویچی کل سودا اکڑا داغزین را روان شو وی کل چرا روان شو لار کے مال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ اے سعیدہ دعاو کا اللہ دے ما ہوتا دا جنت پا بازارونو کی اوزے کی اللہ دے ما ہوتا دا جنت پا بازارونو کی اوزے کی یعنی لار کے را روان دی خود آخرت سوچ ذہن کے ور سر دے سعید وی سمات تا پوسو کو ما ورطوی سیاب زما استازام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی چھے استازام یو سوال کوما جنت کی با بازارو نئیو کنبئی ولی ما خوری دلی دی چی جنت کے باہر یو شے مفت ملاویگی او بازار خواق زیتا وی چاگی کی یو شے پا پیسو باندی خرسیگی نو جنت کے با بازار یو کنبئی سوچ مدے نو پیغمبر علیہ السلام پا حوالی ورطا آغا یو شے یو روایت بیانی پیغمبر علیہ السلام اچکم دا جنت نقشہ خود لیدا آغا خپل شاگرد سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو کہ اوزل جبریل امین راغے ویوشی شور سروا اغی ششی پا مینس کی یو تپے ورو کے غنی تپے و چخکارے دا ویپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینا تپوسو کو کہ وہ جبریل امین دارتا ہوا آیا چی داست شہدے وہ جبریل امین ورتوئی چی یا رسول اللہ دا حقا میدان دے چی دیتا مزید ہوئی اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے فرمائی ولدینا مزید جنت خو جدا شے دے اللہ جل جلالہ بے انسانانو لور کی لیکن اللہ فرمائی جنت نہ علاوہ ما سر زیادتی نور انعامات ہم دیر دی یا رسول اللہ داہا کا میدان دے چے دیتا میدان مزید ویلے کی گی دا دمر لوئی دے یا رسول اللہ کلن چے ز پیدا شوے امام ز پدے میدان کے گرزم واللہ مائے تر اوسا ابتدا و انتہا ندا معلومہ کرے چے دا دا کم زے نہ شروع دے او پا کم زے باندے ختم دے دا اللہ دا سے میدان جوڑ کرے دے چی پدی کی ونے او بوٹی او پدے کی آغا کانی سنگریزی چی پرتی دی آغا ہر سپین دی پکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ وہ جبریل امین دارتا ہوا آیا دا اللہ دا صد پارا جوڑ کرے دے وی دا اللہ دا دے دا پارا جوڑ کرے دے پروردگار عالم با جنتیانو تام
چې کله ټولو له جنت ورکی نو جنتیانو لبا اعلان وشي ورته وای بچي و جنتیانو خپلو جنتونو نه رابار شي یو بازار لګیدلې دی اغ بازار ترا شي نن تاسو یو زبردست بازار دی مله پکې لګیدلې دا ټول جنتیان بروزي سورلې وای ورسره او بداسې سورلې چې ستا فکر سره بزي ستا سوچ راغې چیرې دا فلانی ځای ته تللی وی بس ستا سوچ راغې کمپیوټر غوندې بس هغه ځای له ورسېدلی دا خبرې که مخکې چا کولې نو خلکو عقل نه منلې او اوس خو د جنت هغه جھلکیانې چې جھلکیان ورته وایي هغه په دنیا کې دي دنیا کې الله د هغې څه لږ لږ کرشمې څرګندې کړې که چا 100 کاله مخکې ویلي وی چې دلته کاغذ داسې ورومانډه او امریکې کې به 1 منټ کې وځي چا به منلې وه اوس فیکس ته تالی وښودلی چې همدغسې کوي همدارنګې دا په دې کمپیوټر باندې چې کم پروګرام دی چې یو ځای نه غږوي ټولې دنیا کې غږېږي ټیلیګرام ورته وایي که څه شی دی انټرنیټ دا که چا مخکې ویلی وی چا به منلې وه خدا خو الله جل جلاله څه قدرې خلقو له اشارات ورکړل چې ګوره الله هر څنګه کولی شي نو بس خلق به راوځي بازار لا الله به اعلان وکړي چې هر یو جنتي له دا حکم دی دا اجازت دی کم یو شی چې د چا خوښېږي هغه د ځان سره واخلي بازار دی ناشنا څیزونه دي الله په خپل لاس جوړ کړي دي مهر بلب هر شی څوک خوښېږي هغه راخلي بیا به اعلان وشي چې هر یو انسان دی مزید میدان له ځان ورسوي د الله دیدار دپاره هلته به کرسیانې لګېدلي منځ کې کرسي به د الله جل جلاله وي غیر چاپیر به د مراتب مطابق کرسیانې لګېدلي د چا والا جواهراتو نه جوړه ده د چا کرسي سونې نه جوړه ده د چا لالونو نه جوړه ده د چا بل څه نه جوړه ده خو حسرت بنی ارمان بنی هر یو سړی به په خپل کرسۍ په خپل مقام په خپل جنت کې دومره خوشحالي چې دا ارمان به نه کوي چې دا د فلاني په شان خو زما هم وی هر سړی به خپل شي نه مطمئن دنیا کې خو که هر قسمه بنګلۍ هر څنګه ګاډۍ خو چې د بل وګوري وایي چې یاره زما هم داسې وی هر ځای کې به دا حسرت نه هر سړی به په خپلې برخې باندې داسې مطمئن وي چې لکه څومره هغه اعلی درجې والا پې مطمئن دی دومره به د ادنا درجې والا پې مطمئن وي دا د جنت روح او هوا به داسي هغه میدان له به ټول جنتیان لاړ شي څه دربان چپړاسیان به پې نه وي ولاړ چې لښته یې راغوستي چې لکه ته دلته مه کېنه هلته کېنه نه هر سړي له به خپل نورانیت او د خپل دید مطابق دا ځای معلوم وي چې دا زما ځای دی هر سړی به ناست په خپلې کرسۍ اول مخکې به انبیایي ثم الامثل فالامثل بیا چې څومره د چا درجه ده هغه به ورپسې ادنا مسلمانان به ګیر چپیر چبوترهي غونډیانې به وي د مشکو د عنبرو په هغوی به ناست مقام به هغوی له ملاوي هغوی به م خوشحاله وي ښه بیا به الله جل جلاله کما یلیق بشانه هغه کرسۍ باندې د خپلو انواراتو نزول فرمایي او د انواراتو د نزول د درندوالي د وجې نه د جسم د وجې نه الله د جسم نه پاک دی هغه انواراتو د زور د وجې نه به کرسي داسې خراچار شروع کړي والله جل جلاله به کما یلیق بشانه انوارات نازل کی په کرسۍ باندې بیا به اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ته الله حکم فرمایي چې ته د الله کتاب خسته انداز باندې ولولاو بیا به هغه د الله د کلام تلاوت شروع کی هغه به داسې خسته آواز دومره اعلی آواز به وي چې دا ټول خلک به د هغې آواز نه بېهوشه شي او قسم نشه به ورباندې راشي خمار چې ورته وایي داود علیہ السلام به تلاوت وکړي بیا به بالاخر به اسرافیل علیہ السلام تلاوت کی بیا به الله پاک ورځ راولي په اسمان باندې ورځ براشي لکه د دنیا کې چې ورځ راشي هغه ورځ نه به باران شروع شي به د مشکو د عنبرو باراني
هغه د مشکو د انبرو باران چې وشي داسې زبردست خوشبایی بشي بهترین خوشبویان بلګیایي پر میدان کې بیا به الله جل جلاله یو هوا والوزي هغه هوا به دومره خوشګواره چې هغه سره به دا ټول جنتیان دو چند حسن بار سړي له ملاوي خسته بشي خلک دنیا کې خو چې هوا در باندې وګرځي لکه د مسلې کور چې درنه جوړ شي تک تور شي چې یو صابون دی په ځان نه لګولې نو بیا کور کې دی پیژنې نه تماما به وایي چې ماما ستړی مشي هغه به داسې هوایي چې هغې سره به د خلکو حسن دوبالا شي خلق به خسته شي بیا به الله جل جلاله اعلان وکړي ورته وایي به چې و انسانانو زما بندګانو تاسو له دنیا کې ما وعده درکړې تاسو سره ما وعده کړې درته وی چې دا نعمت به درکوم او دا نعمت به درکوم او دا نعمت بدله درکوم تاسو وایې تاسو له نعمتونه ملاو شولو که نه اټول به وایي چې یا اله العالمین ډېر ډېر نعمتونه ملاو دي بیا به الله فرمایي چې ووایې چاته څه شی کمی شته دی او که نه داسې څه نعمت شته دی او که نشته چې تاسو ترې نه پاتې وایي چې هغه نعمت دله اوس درکمه اټول به یک زبان ورته وایي چې یا اله العالمین جنت کې هم لا څه کمی شته چې ته موږ له وایې پروردګار عالمه جنت دې را کړی دی هر څه پکې موجود دي یا الله داسې نعمت نه وینو چې موږ ته موجود نه وي یا الله څه به درنه نور غواړو بیا به الله وایي چې سوچ وکړې کېدلی شي څه نعمت کم وي بیا به خلک علماء کرامو له ورنږدې شي موحد علماء کرام به هغه ځای کې موجود وي بدعتیان به نه وي بدعتیان با ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان المبتدعین کلاب جہنم وہ یاد رکھو کہ یہ بدعتی لوگ جہنم کے کتے ہیں دا بسی شئی دیزے کے غپیگی وہی دا سے کتا سو خیال کری جی دوی ذکر کئی تاسو دوی ذکر اوری دلے لا الہ الا اللہ پسے دی ہوئی چی ہو 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 سڑے ہوئی چی کس بل شے دے یہ جذبہ پہ راغلے دا پھر سے بانی جذبہ راغلے دا تفسیر قرطبی کے امام قرطبی لکلی دی چی کدیر اختیار پا اللہ مہن دے نو دے دیوال پا سر کے نوا یا دے کوئی پا منز والا تیر واچوا او دے پہ کے نوا اور توئی چی وہ ذکر کوا کا پا دے جذبہ راغ لانو دے صحیح عاشق دے ولی چې د کوی په غاړه د جذبو کې چې نیخ شي نو ښکته ورغورځي هلته به جذبه نه راځي خو چې د پسته بروزه کې ناستي که نه او یا حق قالین غوړېدلی او چت به لګي الله هو 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 خلکو یې چې داسې شی دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان المبتدعین کلاب جهنم قرم ایجنسۍ کې شیعګان دي څه شی دي په شیعګانو کې قرمه کې دو طایفې دي یو تا دریوندی وی بل تا میا مریدان وی پوئے گئی یوی طبقے تا وی میا مریدان بل تا وی چه دریوندی نو دریوندی خوب لیدلیو دریوندی شیعہ خوب لیدلیو سار اخپل ملا صاحب تا خوب بیانولو نا غالبا میا مرید لیدلیو خو بهر حال یو لیدلې ونو خپل پیر صاحب ته سار خوب بیانولو ورته وایي چې پیر صاحب بیګا مې ډېر عجیبه خوب لیدلی دی هغه ورته وایي چې څه وایي جنت مې لیدلی و او دا موږ تاسو په دې جنت کې عیشونه کولو په دې هواګانو کې ګرځېدو او ناشنا مسې وې وایي دا سنیان پکې وو که نه ملا ورته څه وایي چې سنیان په جنت کې وو که نه وو هغه ورته چې او موږ له سپلې مپلې صفا کولې وی سنیان جنت کې وو موږ له سپلې صفا کولې پالشیان موږ نه جوړ کړیو شیعه خوب لیدلی ونو خامخا نو وایي امولا ورته وایي چې دریوانډیان هم پکې وو که نه وایي نه مړه څه د غوا او غجل خو نه دی چې دریوانډیان هم جنت له ځي نو جنت څه د غوا او غجل نه دی چې بدعتیانم ولذي ګوري موحد علماء بالتای سوک بئی چاچا اللہ تا یو ویلے دے وحدہو لا شریک ویلے دے اور دائے منلے دا دائے زڑکی پریکڑی
تے کڑے دا چار سکولو والا اللہ دے اللہ نہ بغیر بل ہیچ ذات نشتا دا سکار اختیار کولو والا پچھ وہ علماء کرامو اللہ بار بار وہی چس نعمت مکم دے چے دل دری کمام من سر خصوص شے نشتا چیتے نوی غوارو منگ لچلو خوائی علماء ورته وی چې خدایم کورونه ودان کا داسې موایې چې سن غواړو یو شی پاتې دی کنه وی څه پاتې دی وی الله تسوالو کې چې یا الہ العالمین تا من سره دا وعده کړی و الہ العالمین چې دیدار بدر ته خایم یا الله خپل دیدار راتاو کا دیدار خو راتاو خایا کنه ځان راتاو خایا بیا الله وی چې وجنتیانو سوچ مو کړي دی او کنا سنعمت ستده چې تاسو باندې کم یو زیدر کمام اټول ورته وی چې یا الہ العالمین تا من سره وعده فرمایلی و چې زبدر لزان خایمام یا الله من ستا عاشقانیو یا الله ته زمنګ محبوب او معشوق پروردگار عالم من تا نه دیدار غواړو الله بیا پردی لری کیو د کبریای پرده بپریدی او بیا خپل دیدار کما یلیق بشانه انسانانو لوخی او کله چې انسانان دا دیدار وکی نو انسانان به وی چې یا الله دا خود جمعه ورځ دا یا الله دا د جمعه ورځ باندې تا موږ له دیدار خولو یا الله دا ټول جنتونه دی قربان شي دا ټول نعمتونه دی قربان شي یا الله چې صرف موږ و استاد دیدار مو کوله یا الله استاد دیدار کی دومره خوندو پروردگار عالم چې دا ټول جنتونو مزهرا نه هېر کړی یا الله دا دیدار خو مو کو پروردگار عالم بیا بدی کلوینو بیا الله اعلانو کی چې و جنتیانو هر جمعه په ورځ باندې بدغ میدان لرازه او ان شاء الله زبدر لخپل دیدار خایما بیا روان شي اعلان ورته وشي چې و جنتیانو لار کې یو بازار لګیدلې دی تاسو چې زه هغه بازار باندې تیر شئ چې سم خوخي پکې وایلې بیا به جنتیان روان شي کله چې هغه بازار ته ورسی هغه کې به جوسه پرتی پکې او انسانانو ته الله دا طاقت ورکړي چې څوک څنګه کور اغوندي اغوستلې وشي لکه نن سبا ما او تاسو سپینی کپڑے اغوستي او غواړو کوتا شنه کپڑے واغوندو لار شو کوتا تورې کپڑے واغوندو بدل شي کنه سرمن خو نشو بدلای کنه هغه دنیا کې به جنت کې به بیا سرمن بدلیږي د مخ دا کواره چې دا چې ته څنګه بدلول غواړي کم نمونه قلب کې غواړي هغه بازار کې به تعالی هغه شی ملاویږي هغه واچوا یو شی روغي به بل شی روغي کور ته چې کله لاړ شي خپل به بیان به ورته وی به چې وجنتیانو ډیر عجیب خبره دا تاسو چې دې زینت لئی یو شان روغ وی هغه زینت چې راغلی والله چې تاسو حسن دوبالا شوه دې سړی به ورته وی چې من ته رب العالمین خپل دیدار وکړ الله جل جلاله مولد او بیا روان دی الله د مشکو د انبرو بارانونه وکړل او الہ العالمین را باندې داسې هوا را وستاو هغه هوا سره زمنګ حسن دو بالا شو وخذو وهرو من په دې باندې نه پويګو چې من ترونو تاسو یو شی وې چې ورازو تاسو حسن کې هم اضافه شوه دا هغه هوري به ورته وی چې من له خو نور پته نشتا لیکن یو هوا راغلی و ډېر خوشګواره هوا و هغه هوا په وجه باندې زمنګ حسن دو بالا شوه دې تاسو جنتونه وای دومره خوشالیانی وای خدا بچاله ملاویږي دا به هغه چاله ملاویږي چې د سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم راوړي شي دین مطابق زندگی تیرا کړی دا هغه چې وینه د الله په دین باندې قربان کړی دا یو صحابي میدان جنگ کې ولاړ دی غیر چا پیرته نه کفار راتاو شول دته تیخ لار نه وا ما وتا یا بر الله دې په منګه امتحان را نه ولي کچره منګه وې نو منګ به هند زب شي وي چې ته اختلار مونږتا سوچ مله هغه صحابي وای چې کله پوه چې درنګ سات لا مرګ دې تو یې پلاس وا میدان جنگ کې jihad مرګ پستر کو باندې ولید
ځان له تسلی ورکوي، ورته وایي چې که خدای کوي سبا به زمونږ ملاقات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره وشي. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، صحابه کرام هم ډیر وفات شو، نو دوی چې زه چې مړ شم نو زه به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره او داغه ملګرو سره به زما ملاقات وشي. دا مرګ سمرګ دی چې خپل ملګرو سره پکې ملاقات کیږي. نو په جهاد کې ورننه او ته په صفونو کې شهید شو. ولی الله ځان ورکړو، وجود ورکړو، د الله په دین قربان کړ. شاعر وایي جان دی اسی کی تھی، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہی دا ځان الله درکړو، دا وجود ستا خپل نو الله جل جلاله تعالی درکړو. نو چې الله درکړو الله له دې ورکو، نو حق خدا دې چې تا د الله هیڅ حق نه دی ادا کړی. ولې د الله خپل روح او خپل بدن وو، الله له دې ورکو، خپل قرض دې ولا واپس کو، ډیر وخت دې فائدہ ته واغستا، نو تا الله له خپل امانت واپس کو، تاسو تور کړی دا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. او الله جل جلاله دا خود پروردگار عالم یو لوی رحم دے، دا لوی رحم دے چې الله فرمائی ان الله اشترى من المؤمنین، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. الله فرمائی چې ما پروردگار عالم انسانانو سره سودا کړی دا، ما انسانانو نه د انسانانو مالونه او د انسانانو جسدونه دا لګر چې ما ورکړي دي، لیکن ما رب العالمین فرمایي د جنت په بدله باندې تناغستی دي. ما سودا ور سره کړی دا، ما ورته ویلي دي چې دا زما وجود، دا زما سام، دا ستای تا په ما باندې خرڅ کو، د دې په مقابله کې به تعالی جنت درکما. دا خدای الله رحم دی. کني دایم ویلې شو چې دا زما بدن دی، دا زما روح دې په دې کې ستا کار نشته او دا به مالا مفت کلذي راکوي، او نه جنت شته او نه څه شته، زه په مخه دی ښه. دا خدای الله رحم دی چې الله به انسان له جنتونه ورکوي. ادنا مسلمان ته به الله داسې جنت ورکي چې هغه به وخاندي، ورته ووایي چې الله ما پورې ټوکې مه کوه. داغه به خواو خاطر کې ناراضي، داغه به ګمان کې ناراضي. دا الله جل جلاله د متقینو د پاره پیدا کړی دی. مولانا ډاکټر عبدالحی عارفی رحمت الله علیه هغه به وی فرمایي الله جوړ کړی دی او د خپل بندگانو د پاره جوړ کړی دی، بل چا د پاره خو نه دی کنه. ولې د عذاب متعلق راضی چې ان عذابک بالکفار ملحق، یا الله ستا عذاب د کفارو د پاره جوړ دی، او دا انعامات چې دي دا د نیکانو بندگانو د پاره جوړ دي. سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ نے نقل کئی، اللہ جل جلالہ فرمائی ما دا بنی آدم دا پارا دا سے انعامات، دا سے جنتنا، دا سے زبردست زبردست نعمتنا پیدا کری دی. عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نقل کئی کہ اللہ فرمائی کہ ما د خپل بندگانو د پاره نیکانو بندگانو د پاره کم خلق چې صالحان دي، نیک عمل کوي، بدعات و نزان ساتي، دانه چې ته وایي چې ما خو فلانے عمل کرے دے، حج لتلے ما حج میں کرے دے او بس جنت تا ورسیدما، یا ما تبلیغ کے وقت ولګولو سلور میاشتې یا کال میں ولګولو، اوس د عمل ضرورت نشتا. ککور کې زما وعده کې دمبازه یا بدعتونه کیږي باقی نشتا، که جمعات کې بدعتونه کیږي او مولا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې نه خلاف دعاګانې پکې د ځان نه جوړی کړي،
अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। सो कोई चे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम दा पके द जान न जोड़ई। हालांकि सही दुआ खुदा अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। स्ता मुला जान न दुआगानी जोड़ई और तो वही चीजों को बस जोड़े रसेदले अमानाना। अल्लाह फरमाई वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। द चा खैस्ता खबर की दलेशी दाग चाना चाहू अल्लाह तरफ तरा बलल कई इन ची तबलीगी अगर न खसड़े बल सोक नशी जोड़े रे लेकिन वह आमिला सालेहाने वर पसे वेले रे चे गोर अल्लाह तरफ तरा बललो वाला जोर शाम खल्क अल्लाह तरफ तरा बला वलेकिन वह आमिला सालेहन अखपल अमल बगूरी टिक कई चे अमल दे सालेह न दे प अमालो की दे बिदात दी नो ब्यात गोरी जन्नती नहीं। अतामुरून अन्नास बिलबिर व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अलकिताब अफला ताकिलून। अल्लाह फरमाई आजिब खबर अदा खल्को तदने के दावत वर कहे और चिकल दे खपल कोर के खादी राशि ब्या प दुनिया के दा से कुफर और शिरक निष्ठा से पके न कई और ब्या लारशी चेरा यरा जमा पके वस निष्ठा और कसवे दे 10 रुपए ज्यादा खराबई नो ब्या दे जेल के वर करई और चिकल डमे रावली बिदातुन कई ब्या सावस निष्ठा न अल्लाह पाक दा जन्नतुन दा दुमरा आला मुकामात ची पैदा करी दी दा चा द पारा पैदा करी दी द नेकानो सालेहानो खल्को द पारा द चाचे अमाल नेक दी और नेक अमल देते वेले कीगी चे चा अमल द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द तरीके मुताबिक दे नो आगा नेक अमल है आ सालेह अमल दे और का कम अमल द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द तरीके न खिलाफ दे कदा तमाम दुनिया दा प पेवर की नो आगा अमल सालेह नशी जुड़े रहे। अल्लाह दे मंगता सुता सालेह और दने का अमल तौफीक राखी। अल्लाह दे मंगता सुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नक्श कदम बांधे रवान की। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अखलाक़ना बिअखलाक़िल क़ुरआन अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसत्रिकल जमील अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अख़्ज़िल कफ़रत वल फजरत वल मुशरिकीन वल मुब्तदिईन अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अकरिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आथिरना वला तुअसिर अलैना व अर्दना व अर्ज़ाना। इलाहुल आलमीन द हाजिर जमे मान सलामत का परवरदिगार आलम सुमर चाचे वर तवगनी वले दे द टोल गुनाहों माफ का। इलाहुल आलमीन द चाचा तरफ ते आवाज तले दे टोल त द नेक अमल तौफीक वर का। इलाहुल आलमीन द चा जड़ की सहजती शरई ती पूरा का। इलाहुल आलमीन मुआशरत बेदीने तरफ तरवाना दाती दिन तरफ तरवाड़वा। इलाहुल आलमीन मंगवाड़ू का नगवाड़ू मंगल द दिन खिदमत नसीब का। इलाहुल आलमीन जमंगवाड़ो कट बची खजे व नर टोल द कुरान व उनकी जोड़ का। इलाहुल आलमीन अस्ताद किताब न वड़ कट खबर का। इलाहुल आलमीन अस्ताद उलूम न वड़ लोए खबरदार का। इलाहुल आलमीन द शैतान द चलून न मंगलोए वड़ महफूज का। इलाहुल आलमीन जुमंग जुमातुना महल्लात और कुरुना वो होजरे वो बेटुकुना वो बाजारुना परवरदिगार आलम द शैतान द चालून न डकती। इलाहुल आलमीन ते द दिन पर रणा बांधे रणा का। इलाहुल आलमीन द चा मुर्दगान शीदी ते वो बखा परवरदिगार आलम द चाकोर की बीमारान दी शिफाए कामिल आजिल लिद्दीन वर्त नसीब का। इलाहुल आलमीन मुजाहिदीन कमजे की थी इलाही कलिमतिल्लाह पारा कुफार सर बरसरे पे कार दी अफगानिस्तान की दी या चिचनिया की दी या फलस्तीन की दी या कश्मीर की दी। इलाहुल आलमीन द टोल मुजाहिदीन मदद व नुसरत फरमाया। इलाहुल आलमीन द अगुई द कुरुन द माल बाल बच हिफाजत फरमाया। इलाहुल आलमीन तबलीगियान छे द इलाही कलिमतिल्लाह द तौहीद द पारा कमजे के कोशान दी। इलाहुल आलमीन अफ्रीका की दी का अमेरिका की दी का लंदन की दी बार दी का अंदरूनी वतन की दी। इलाहुल आलमीन तदागुई मदद व नुसरत फरमाया। इलाहुल आलमीन द कोर बाल बच हिफाजत व फरमाया। इलाहुल आलमीन पर इलाके बांधे उलमाए हक परस्त मुलियान मदद व फरमाया। इलाहुल आलमीन हक परस्त पीरान डेर का परवरदिगार आलम बातिल परस्त मुलियान और बातिल परस्त पीरान होता हिदायतों का। इलाहुल आलमीन कद हिदायत नसीबी नहीं